سلامونه می قبول کړئ. په دا سټوډیو کې ناست میلمانه او د لایف ټولو لیدونکو ته سلامونه یم. لکه څه خیل سي خلیلي صاحب نن دغه موضوع راوړې ده. هر هغه افغان چې لږ کې عقل لري، شعور لري، هغه که د هر قومي تاسې په دې باندې فکر وکړئ چې آیا په کومه منطقه کې، په کوم ولایت کې، په کومه ولسوالۍ کې چې طالب شتون لري، د هغو خلکو ژوند ته هم وګورئ، د هغو ازادي هم وګورئ او د هغو جنازې هم وګورئ چې هغه خلک څه خیل ژوند تیری، څه خیل د هغو د ماشومانو ژوند ده، څه خیل د هغو ځوانان څومره پابند دي، لکه دی چې غلامانی د طالب په منطقه کې کوم ځوان سړی او خودمختاره ژوند نشي کولی. او دا وطن که چیرته د تاسې د پلار او د نیکه خپل وطن وي، تاسې په دې وطن کې حق لرئ چې سرې سترګې وګرځئ. حق هم د دا د تاسې خپل وطن هم د تاسې د آزاد ژوند حق لرئ. په جای د دې چې تاسې یو ښه ژوند ولرئ، یو آزاد ژوند ولرئ، تاسې دلته لکه غلامان سپیو سړي هر ځای درولي. دا ما تر نن ورځې پورې کومه خبره بې بنیاده نه ده کړې او نه مې په طالب پسې کوم لکه په ما پسې چې په دې میډیا کې بوتان او چټیات ویل کېږي، تر نن ورځې پورې مې په چا پسې داسې خبره نه ده کړې. د زرمت ولسوالي اوسېدونکی یم او په زرمت ولسوالي کې سپیو سړي توپک راخیستی، په هر ځای کې دی دریږي، په هر ځای کې دی داسې خلک تلاشي کوي، داسې د عزت خلک، دومره بې عزته خلک یې تلاشي کوي چې د هغو د کور سپی او دوی ولاکه سره برابري. شار ناپرسان ده او چې تر څو افغانان شخصا پښتون کام چې په ځان کې دومره جرأت پیدا نه کړي چې طالب ته ور ونه دریږي، طالب له خپلو منطقو ونه شړي، افغانان به تل دغسې جنازې به یې په مټئ او دومره په سپین سترګي ژوند تیری چې د طالب په مین باندې زمن ورونه ټوټې سوي، نو دی راجګیږي، هغه مړي بیا راخلي ولایت ته، دغه دولت ته یې وروړي. هغه مړي چې د طالب په مین باندې ټوټې سوي ولایت ته مرګ په اشرف غني چیغې وایي. نو چې تر څو تاسې دومره همت ونه کوئ، دومره جرأت ونه کوئ، دومره غیرت ونه کوئ چې طالب ته تاسې ونه یایئ چې طالبه ته اول د اسلام دشمنې، بیا د دغو افغانانو دشمنې، بیا شخصا د پښتون کام دشمنې، چې څومره پښتانه طالبه تا وژلي دي هیچا نه دي وژلي. چې تر څو تاسې دومره همت ونه کوئ پښتون کامه، ښه ورځ په تاسې قرآن کې نه به دا دولت تاسې ته د ولس په سترګه وګوري. او اوس هم چې دا کومو د پښتنو له سیمو نه دا چیغې و نارې وال کېږي چې له پښتون سره د مور او د میرې چلن کېږي، پښتونه د تا له عمله در سره کېږي، د تا له عمله در سره کېږي. ته په خپل پل، په خپل مکتب، په خپل قومي مشر، په خپل انجینر، په خپل معلم، په خپل ډاکټر، هر هغه شخص، هر هغه فرد چې د تا منطقې ته خیر در رسیږي، هغه د تا په منطقه کې ټارګټ شوی، تا ننګ نه ده پې کړی، په پل دی غیرت نه ده کړی، په مکتب دی نه ده کړی، په معلم دی نه ده کړی، په شفاخانه دی نه ده کړی. خدای مه یې کوې که چېرته ته دا خپل دریځ بدل نه کې، ته په ځان کې غیرت پیدا نه کې، ته به په خپل وطن کې داسې وخت تېروې لکه ته چې یو همسایه راغلی او لا ته د بل وطن نه دلته تېروي. دا هلمندیانو ته وګورئ، د پلار او د نیکه جایداد ځینې پاته ده، خوندې ومندې ناموس یې په خیمو کې پروت ده. دا څه شی دی چې دغو غیرت نه ده کړی؟ نن دا هلمندیان په خیمو کې پراته دي، سبا به زابلیان پراته وي، بله ورځ به کنداریان پراته وي، بله ورځ به پکتیاوال پراته وي. هر هغه پښتون چې طالب ته ور ونه دریږي، دا جګې کلاوي به له تاسې پاتې، دا مالونه او دا جایدادونه به له تاسې پاتې او داسې ژوند به تېروئ. خدایه مه یې کوې لکه د چوړو په خیمو کې به پراته وي، زنانه او جای به هم نه وي معلوم، د خیمې به هغه ژوند څه شی شي؟ ته ولې په خپل وطن کې دومره بې غیرته شوی؟ ولې په خپل هیواد کې د پلار او د نیکه کور کلی له تا نه ولې پاته شي؟ ولې ته مشر نه لرې؟ ولې ته قوم نه لرې؟ ولې ته توپک نه لرې؟ ولې ته غیرت نه لرې؟ ته پښتون نه یې؟ ته افغان نه یې؟ ولې دومره بې غیرته شوی چې له خپلې منطقې کډه بارې او دا د دوسي ژوند دې قبول کړی ده؟ ولې ته مرګ نه قبله یې؟
ولې ته دې طالب ته وردریږې نه چې طالب خبردار دی مال منطقې به له دولت سره نه جنګېږي دا حکومت که دا طالبي که دا هر څوک تا ته د تاله زوی نه د تاله ښځې نه د تاله مور نه بهتره نه ده تا په طالب باندې خدای نه نیسي په دې دولت باندې د خدای نه نیسي لیکن په خپل خور او لور په خپل مور او پلار پښتنه بلتانه خدای پاک کوي او تاسو که د دې خپل خور او مور باندې ننګ ونه کوي په دې وطن باندې ننګ ونه کوي تاسو حق نه لري چې تاسو ځان ته پښتانه لا مسلمان وایي تاسو به بې ایمانه والله بلا که تاسو ایمان تیر کوي ژوند به مم دی بې غیرتوبي غټ زه د چانه نه ډارېږم نه شرمېږم او نه چاته توهین کوم دا یو حقیقت ته دا نن هلمندیان چې په خیمو کې پراته دي دا ټول بې غیرته دي که په دغو خلکو کې غیرت وای دا خلک پښتانه وای دغو خلکو به طالب ته وردرېدلي وو دغو خلکو دغه طالب ته دغه د پاکستان ملیشې ته په کور کې جوینه ورکړه بې عزته سو نن یې د هغه طالب له لاسه کډه رابار کړې ده په خیمو کې د پیغله لور په خیمه کې ژوند کوي د زړه مور په خیمه کې ژوند کوي د پلار او د نیکه برجوره کلا جنې پاته ده دا د بې غیرتوب ده دا د دوسي ده او چې څوک دې ته دوسي نه یای بې غیرتوب نه ورته یای هغه هم بې غیرته ده پرتګونه به دلته چاته نه راغوندئ خیاطي به دلته نه کوئ ایمان تیر کوي غیرت وکړئ نن هم دغه ورځ ده دغه نن هم ورځ ده که نن تاسې غیرت نه وکړو ټول عمر دا رانوا نسل به هم دغسې په خپل وطن کې نن دلته خیمه لګولې سبال ته تر څو به تاسې دغه چغې و نارې وایي چې والله غواوې مې پاته شوې هغه مې پاته سو دغه مې پاته سو نو مننه دوستانو